ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې ډیر تازه مهم او وروستي خبرونو ته. لومړی خبر: ولسمشر غني نن په کندهار کې د کندهار ولسونو ته وویل سیاست په زور نه ګټل کیږي بلکې په خدمت ګټل کیږي. سولې لپاره موږ اراده او اقدام دواړه ترسره کړي او دا مو د 15,000 طالب بندیانو په خوشي کولو سره ثابته کړې ده. ولسمشر غني همدارنګه دا هم وویل په وژلو سره سوله نه راځي، سوله د یو بل په منلو راځي. د سولې خبرې دې په کندهار کې ترسره شي. دوهم خبر: امرالله صالح وایي طالبان اوس هم له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. طالبان دې په کور دننه د سولې خبرې اترې وکړي. امرالله صالح د خبره نن په کندهار ولایت کې د کندهار ولسونو ته کړې دي. دریم خبر: اوترا ادارې په افغانستان کې د پبجي گیم د بندولو پریکړه وکړه. د یادې ادارې لخوا په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یعنی اوترا بورډ د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون په شمول له مختلفو مراجعو څخه د پبجي گیم اړوند شکایتونو د رسیدو په تعقیب له یوې جامع ارزونې وروسته د لندۍ میاشتې د 26 نیټې په جلسه کې په افغانستان کې پبجي انټرنیټي لوبه د بندولو پریکړه وکړله. څلورم خبر: د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی وایي د حکومت له مشرتابو، سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له بېلابېلو قشرونو سره د سولې اړوند خپلې سلا مشورې پیل کړي دي. پنځم خبر: د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په کرونا وبا اخته شوی دی. راپورونه وایي له ډیرو جزئیاتو پرته دا وایي چې د نوموړي د کرونا وبا معایناتو نتیجه نن ورځ مثبته راختلې ده. شپږم خبر: اسپندیار وایي که پاکستان وغواړي افغانستان سولې ته رسیږي. د ملي عوامي ګوند مشر او ملتپال سیاستوال اسپندیار ولی خان ویلي چې په سیمه کې د سولې ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ ښې اړیکې اړینې دي. هغه زیاته کړې افغان سوله په پاکستان کې د سولې په معنا ده او په وینا یې که چیرته پاکستان وغواړي افغانستان سولې ته رسېدلی شي. نوموړي ویلي افغانانو تیرو 40 کلونو کې ډېرې نادودې لیدلې دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبري ټولګو مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.